الحمدلله کرپشن 100% نه دی ختم. نن سبا امن راغی او ولې راغی وجه سره عمران خان سره واګیدي زمونږ سره واګیدي پالیسی ټیکتا سواد سالو د ملکند سالو د دې پیښور سالو د ماکې به وي زمونږ په سواد کې به سرونه کټ کېدل فلم تسلیمو چې منګای شته خدا نو چې د منګای ولې دا د قوم مشر چې دروغجن شو خپل پټ تبا کوي وګوره ټول بهر تلی تخیدل دي موږ خپل کوشش کوو قانون مطابق. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو فضل حکیم صاحب یو متحرک ورکر دی د پی ټی آی د سواد ډیډک چیرمن دی سردار ته وای کنه صفه خبر راته کې حکومت مو څنګه روان دی. شکریا ډیر مننه. اصل کې حکومت پالیسیانه ډیر زبردست روان دي او زمونږ عوام چې کم دي لګ په منګای خپدي امنګ دام ته خپلم تسلیمو چې منګای شته خدا نو چې د منګای ولې دا په ټوله دنیا باندې راغلی که خیال کې دا دنیا بند شوه هغه خوراک سٹارټو مطلب دی چې انډسټریانې نه وي مطلب دی چې فصل نه کېدو د هغې د وجې نه مطلب چې لاړو حد ته منګایي وخته خو دا په ملک زموږ په ملک یوازې نه ده دا په ټوله دنیا ده خو د هغې سره سره بل سټیپ ته وګورئ الحمدلله امن راغی زموږ د سواد سالو د ملکند سالو د دې پیښور سالو د ماکې به وي زموږ په سواد کې به سرونه کټ کېدل خلک په نشو نن کم دا ګیدرینګ ته ویل څومره زبردست ماشاءالله په پېښور کې دومره کولاو ګیدرینګ چا کولی شو هغه خلک هغه زمونږ خبرې ختم شي چې کوم ډرون حملې زموږ په قبایلو باندې کېدې زمونږ دپاره ډېر قابل قدر عزتناک پښتانه دي هغو به بې ګناه مطلب دی چې یاره ډرون حملې کولې امریکې به کولې ولې به یې کولې لکه مل زمونږ دی واګې د بل سره نو هغه خبره دا ده نن سبا امن راغی او ولې راغی وجه سره چې واګې زمونږ سره د کم عمران خان سره واګېدي زمونږ سره واګېدي پالیسی ټیکتا د ملک پالیسی چې ټیک سیستم سر عام ولس دا تاسو کې کرپشن ختم شو تاسو الیکشن مینیفیسټو دا وا الحمدلله کرپشن 100% نه دی ختم ګوره کومه چې د مشر دا کوالټي د حکومت مثال د مور پلاري نو چې کله مور پلار دروغ شروع کړي نو مچیته و چې ردا سنچلې زه بالکل منګه الحمدلله پیر دغه کو دا زمونږ اسلام موږ ته درس راکړي چې چرته به دروغ نه وای بیا زمونږ خان صاحب موږ ته درس راکړي په بار میټینګ کې چې چرته به دروغ نه وای د قوم مشر چې دروغجن شو خپل پټ تبا کوي زمونږ په ګورنمنت کې چې کم کرپشن دی هغه ډیر کم شوی دی زه دا نه یم چې مطلب شته دا نه یم چې 100% ختم شوی دی موږ خپل کوشش کوو ان شاء الله تعالی پټوار منګای کمپیوټرایز کوو موږ ټاڼې کې مدلې کوو موږ خپل قوم ته اپیل کوو چې تاسو مور کوئ تاسو څوک په زور علي مهرباني وکړئ موږ سره کوارډینیشن کوئ موږ ته لیټر لیکئ موږ بس تاسو پاسپورټ ولاړو هغه جایز کار چې کمی ابدل ان شاء الله تعالی بالکل کوو. اخیری تاسو کوم سر تاسو الیکشن مینیفیسټو یا 126 د درنه په دیوا چې غلو غلا کړي د پیسې وړي دي هغه پیسې واپس رالې بالکل موږ دا وایو ان شاء الله تعالی خان صاحب لګیدل دی او تاسو ګوره ټول بهر تلی تخیدل دي موږ خپل کوشش کوو د قانون مطابق ځکه چې قانون د قانون مطابق اجازه ورکوي مطلب ته په چا باندې اصل لاس نشه چوله چیر راونی سي پرس که یو سړي غلا کړی می خو داغه ثبوت چې نه نیپ لګیا دی انټي کرپشن لګیا دی تاسو ګوره نیپ څومره ارب روپۍ مطلب خزانه ته واپس کړي منګه نورم لګیو چې لګیو خدا زمونږ ان شاء الله تعالی د عمران خان ویژن دی د عمران خان سوچ دی او عمران خان یو ایماندار او دیانتدار انسان دی موږ ان شاء الله تعالی څنګه کرپشن موږ ډیر پورا رارتاو کو کم یو کو دا شان به دا ختم او کله چې ملک کرپشن ختم شي ملک اتوماتیک دوه شیزونه یاد ساته چې کله ملک عدل او انصاف راشي او کرپشن ختم شي دا ملک په برس